د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ان شاء الله چې روغ جوړوي تیر درسونه د دل جوړ پاړو ان شاء الله غا په بشپړ ډول خلاص ولو. رزو حرفي الجبر پیل کوو. د دې الجبر کې حرفي الجبر یادونه مو کړی و کله چې عادات د علامه سربیره حرف لري نو حرفي الجبر په اساس باندې کوله شو صدای کو یا داسې ویل شو چې دا د ریاضاتو خاغه برخه یا خاغه څنګه ده چې د علامه سربیره توري هم ولري یا د علامه سربیره حرف هم ولري. حرفي الجبر د ریاضاتو هغه څنګه ده چې د علامه سربیره عادت حرف هم ولري. حرف په دې ډول دي کېدای شي x y z او یا داسې نور تکرار شوي علامه مثبت منفي ضرب تقسیم علامو درلودونکي وي. زه کوشش کوم چې ستاسو دپاره په حرفي الجبر کې بنهایت زیاتو کنکوري سوالونه راټول کوم په دې خاطر چې دا واړه کنکوري درسونه دي. حرفي الجبر بنهایت مهم ده. باید هر برنامه په دقیق ډول تعقیب کړئ. هغه سوالونه چې زه په هغې باندې کار کوم تاسو په دقیق ډول زده کړئ. له هغې څخه وروسته په هر سوال باندې باید تاسو جلا جلا کار وکړئ تر څو په هر ډول یا په هر شان سره مو زده شي. رزو ځینې اصطلاحګانې دي د عددي الجبر په اړه باید له هغو اصطلاحګانو سره اشنا شو د حرفي الجبر په اړه. کله چې موږ فرض کړئ یادونه وکړو د ثابت یا متحول یا د الجبري حدونو یا د الجبري پدو باید تاسو دغه زده وي او له دې نومونو سره اشنا وای. که چیرې موږ متحول ذکر کړو باید تاسو متحول زده وي چې متحول څه ته وایي د څه په معنا ده. متحول سمبول ته وایي لکه x یو متحول ده y یو متحول ده z یو متحول ده. یعنی متحول کوم حرف شول x y z او داسې نور دا واړه متحولونه دي. یا داسې ویل شو کله چې قیمت تغییر وکړي د متحول په نامه یادېږي. یعنی په دې ډول که چیرې یو پولینوم ولرو فرض کړئ پی ایکس پولینوم ولرو پی اف ایکس پولینوم اف ایکس پولینوم مساوي 2x منفي یو سره فرض کړئ دا یو پولینوم ده. که چیرې موږ ته وایي چې تاسو اف 2 پیدا کړئ نو موږ د ایکس پر ځای باندې همدغه 2 قیمت وضع کوو. نو دلته x د یو سمبول په ډول رول ولوبولو. x یو مجهول ده نامعلومه ده. که چیرې وایي چې f3 پیدا کړئ دلته f2 قیمت چې موږ ووسو یو قیمت به په لاس راشي 2 منفي یو 3 سره مساوي کیږي. کله چې 3 وضع کړو له 5 سره مساوي کیږي نو کله چې قیمت تغییر وکړي متحول بلل کیږي. بل اصطلاح د ثابت ده. ثابت ساتوایی دقت کوي. ثابت په دې معنی چې قیمت تغییر نه کوي. یعنی هغه عادت چې قیمت تغییر ونه کړي هغې ته ویل کېږي ثابت. نو ویل شو چې تمام حقیقي عددونه د ثابت په نامه یادېږي. یعنی که چیرې ولیکو 2 یو داسې عدد ده چې قیمت تغییر نه کوي. که چیرې ولیکو فرض کړئ 10 یو داسې عدد ده چې قیمت تغییر نه کوي نو دې ته وایو ثابت. که چیرې ولیکو فرض کړئ زر یو داسې عدد ده چې قیمت تغییر نه کوي نو موږ وایو کله چې قیمت تغییر ونه کړي ثابت بلل کېږي. که چیرې قیمت تغییر وکړي د متحول په نامه یادېږي. په نننی درس کې بل موږ باید تاسې د الجبري له حدونو او پدو سره آشنا شو. لومړی الجبري حدونه پیژندو چې الجبري حدونه څه معنا. کله چې متحول ثابت سره یو ځای شي
د ضرب او تقسیم په واسطه باندې دې ته ویل کېږي الجبري حدونه. الجبري حدونه د ثابت متحولونو ترکیب ده د څه په واسطه؟ د ضرب او تقسیم په واسطه باندې. په دې ډول دقت وکړئ که چیرې همدا یو متحول ثابت ولیکو فرض کړئ دوه یو متحول دوی یو له بل سره ضرب کو نو دې ته ویل کېږي الجبري حد. دوی د څه په واسطه سره یو ځای شول؟ دوی د ضرب په واسطه سره یو ځای شول. که چیرې فرض کړو ولیکو 2x تقسیم پر y باندې دا هم یو الجبري حد بلل کېږي. تقسیم y باندې ولې الجبري حد موږ ویلو چې الجبري حد د ضرب او تقسیم په اساس باندې سره یو ځای کېږي. د ضرب او تقسیم په اساس باندې سره یو ځای کېږي. الجبري حد دا هم په یاد در سره ولرئ کیدای شي چې جذر او طاقت درلودونکی وي. کیدای شي چې جذر او طاقت درلودونکی وي. یعنی دقت کوئ که چیرې ولیکو منفي 11 x مکعب همدغه ثابت متحول د ضرب په حالت کې د x توان د یا طاقت ده نو دې ته وایي الجبري حد. کیدای شي د جذر درلودونکی فرض کړئ که چیرې ولیکو مثبت 12 x y د دویم جذر لاندې نو دې ته هم ویل کېږي الجبري حد. ولې الجبري حد ورته ویل کېږي؟ ځکه الجبري حد ورته ویل کېږي چې دوی د ضرب په واسطه سره یو ځای شوي دي. هم ثابت پکې شتون لري او هم متحول پکې شتون ولري. کیدای شي په دې ډول وي. دقت وکړئ که چیرې ولیکو 12 x y مربع زائد تقسیم 2x مکعب دا هم یو الجبري حد بلل کېږي. دوی د تقسیم په اساس باندې سره یو ځای شوي دي. نو موږ وایو چې الجبري حدونه کوم دي؟ کله چې د ضرب تقسیم په اساس باندې سره یو ځای شي د جذر او طاقت کیدای شي درلودونکي وي الجبري حدونه بلل کېږي. الجبري افادې بیا څه ته وایي؟ دقت وکړئ الجبري افادې مخکې د دې چې الجبري افادې وایو د الجبري حدو ډولونو سره باید آشنا شو. الجبري حدونه دوه ډولونه لري. یو ته مشابه حدونه ویل کېږي دویم ته غیر مشابه حدونه ویل کېږي. یو ته مشابه دویم ته غیر مشابه حد ویل کېږي. مشابه حدونه کوم حدونه دي؟ هغه حدونه چې د توري او د تورو توانونه یو له بل سره مساوي وي مشابه حد بلل کېږي. که چیرې توري او توانونه یو له بل سره مساوي نشول غیر مشابه حدونه بلل کېږي. غیر مشابه حدونه بلل کېږي. دا په دې معنا دقت وکړئ که چیرې ولیکو 3x y زائد مربع دا حد مشابه ده د شل x y زائد مربع سره. ولې ځکه موږ په تریب کې ول کله چې توري یو له بل سره مساوي لکه x له x سره y له y سره زائد له زائد سره مساوي ده توانونه سره مساوي دي. x توان هم یو ده د x توان په دې حد کې هم یو ځای بره ده. د y توان یو ده په دې حد کې د y توان هم یو ده. د زائد توان دوه ده د زائد توان هم دوه ده. نو دې ته موږ وایو مشابه حد. که چیرې داسې وي چې د تور یا د تورو توانونه سره مساوي نه وي دې ته غیر مشابه حد وایي. یعنی که چیرې ولیکو 2x مکعب y
آیا مشابه ده د دوا x y مربع سره؟ نه دوی مشابه نه دي که څه هم تور یو له بل سره مشابه دي خو اما که توانو ته دقت وکړو توانونه یو بل خلاف دي د x په دې حد کې 3 توانو دلته یو ده په دې کې د y یو او د y په دې حد کې له 2 څخه عبارت ده نو دې ته ویل کېږي غیر مشابه حدونه کله چې تور او د تورو توانونه یو له بل خلافي د غیر مشابه حدونو په نامه یادېږي یا بل مثال ته دقت وکړئ که چیرې ولرو 12 XY مربع مشابه د آیا د 11 منفي 11 X زائد مربع سره نه دو یو د بل مشابه نه دي ځکه توري مختلف دي XY X زائد ده نو موږ وایو چې کله توري مختلفي نو دو یو له بل سره مساوي نه دي یا کېدای شي د دوی درجه یو بل مختلفي بیا هم د دوی یو له بل سره مشابه حد بلل نه کېږي یعنی مشابه حد بلل کېږي نه بل باید په نننۍ درس کې د الجبري افادو سره آشنا شو الجبري افادې ځینو کتابونو عموما ډولونه لیکلي دي لکه پولینومیل جبري افادې ناتیک غیر ناتیک مونوم بینوم ترینوم ځینو بیا داسې کټ دي چې الجبري افادې من په درو برخو باندې شل دي چې پولینومي دي دویم ناتیک دریم غیر ناتیکي مونوم بینوم ترینوم چې د پولینوم ډولونه دي هغوی د پولینوم سره جلا ذکر کړ دي په همدې ډول ما هم راخیستې دي لومړی عموما الجبري افادې په درې ډوله پیژندو پولینومي ناتیکي غیر ناتیکي مونوم بینوم پولینوم چې د مونوم بینوم ترینوم چې د پولینوم ډولونه دي هغه به د پولینوم په راتلونکي درس کې انشاءالله پیژندو الجبري افادې الجبري افادې کله چې الجبري حدونه د جمع او تفریق په اساس باندې سره یو ځای شي الجبري افادې بلل کېږي الجبري حدونه د متحول او ثابت څخه د ضرب او تقسیم په اساس سره یو ځای کېدل اما الجبري افادې د الجبري حدونو څخه د جمع او تفریق په اساس باندې سره یو ځای کېږي د جمع او تفریق د جمع او تفریق څخه د الجبري حدونه د جمع او تفریق په اساس باندې سره یو ځای کېږي الجبري په دې ډول هم تعریفولی شو کله چې یو ثابت یو متحول یا څو ثابتونه څو متحولونه سره یو ځای شي هغه الجبري افادې بلل کېږي په دې ډول لیکلی شو دقت وکړئ کله چې یو ثابت یو متحول یا څو ثابتونه لکه 2x مثبت 3y منفي z څو ثابتونه او څو متحولونه z هم متحول ده y هم متحول ده x هم متحول ده 2 هم ثابت دي 3 هم ثابت دي نو وایو چې کله چې څو ثابتونه څو متحولونه سره یو ځای شي الجبري افاده بلل کېږي یا کېدای شي یو ثابت یو متحول سره یو ځای شي بیا هم الجبري حد بلل کېږي خو د څه په اساس باندې د جمع او تفریق په اساس باندې یا بل مثال ته دقت وکړئ که چیرې ولیکو 3 مثبت x مربع y z دا هم یو الجبري افاده ده ولې ځکه په دې کې هم ثابت او هم متحول شتون لري دوی د جمع په اساس باندې سره یو ځای شوي دي نو دې ته وایو الجبري افادې که چیرې یوازې داسې وي چې درې ذکر شوي د الجبري افاده بلل کېږي هو دا الجبري افاده بلل کېږي ځکه دا موږ په دې ډول الجبري افادې ته اړولی شو صفر ضرب x صفر ضرب x صفر کېږي صفر که درو سره جمع شي بیا هم له صفر سره مساوي کېږي نو دا په دې خاطر الجبري افاده بلل کېږي یا الجبري افاده ورته ویلی شو یا بل مثال ته دقت وکړئ که چیرې ولرو 3
ایکسو 3x 3 ضرب x د جذر لاندې منفي 1 دا هم یو الجبري ابتدا بلل کیږي یا په دې ډول کچري ولیکو 1/5 ضرب x د دویم جذر لاندې دا هم یو الجبري ابتدا بلل کیږي مثبت 1 x y کله چې څو ثابتونه څو متحولونه د جمع او تفریق په اساس سره یوځای شي یا یو ثابت یو متحول د جمع او تفریق په اساس باندې سره یوځای شي الجبري ابتدي بلل کیږي الجبري ابتدي عموما په درې ډول دي چې یو ته پولینومي الجبري ابتدي ویل کیږي الجبري ابتدي په درې ډول دي چې یو ته پولینومي الجبري ابتدي وایي پولینومي الجبري ابتدي هغه ابتدو ته ویل کیږي چې د تورو توانونه کامل اعداد وي پولینومي الجبري ابتدي هغه ابتدو ته ویل کیږي چې د تورو توانونه کامل اعداد وي لکه کچېرې ولیکو 3x مربع منفي y کچېرې د x توان ته وګورو هم کامل اعداد ده کچېرې د y توان ته وګورو هم کامل اعداد ده نو دغه پولینومي الجبري ابتدا بلل کیږي یا کچېرې ولیکو 3 د دویم جذر لاندې ضرب x د x توان کامل اعداد ده لیو څه عبارت ده دا هم الجبري ابتدا بلل کیږي یا کچېرې ولیکو 3/2 x y بیا هم د متحولونو یا د تورو توانونو کامل اعداد دي پولینومي الجبري ابتدا بلل کیږي یعنی کله چې د وی الجبري ابتدي د تورو توان کامل اعداد وي پولینومي الجبري ابتدا بلل کیږي دویامي نتیک الجبري ابتدي نتیک الجبري ابتدي کوم ابتدو ته ویل کیږي نتیک الجبري ابتدي هغه الجبري ابتدو ته ویل کیږي چې د دو پولینومونو خارجي قسمت په بڼه لیکلای شو یعنی هم صورت کې پولینوم شتون ولري هم مخرج کې پولینوم شتون ولري نو الجبري ابتدا د الجبري ابتدا د نتیجې په نامه دی یعنی کچېرې p پر q دوا پولینومونه یعنی هم p پولینومي هم q پولینومي q خلافی د صفرو نو دغه الجبري ابتدي ته ناتیک الجبري ابتدا ویلای شو یعنی په دې ډول دقت وکړئ کچېرې ولیکو 3y مربع منفي تقسیم x مثبت یو هم صورت ته دقت وکړئ پولینوم ده د تورو توانونه کامل اعداد دي او هم په مخرج کې د متحول توان کامل اعداد د پولینوم د مخرجو کله چې هم صورت او هم مخرج پولینومي نو دې ته ویل کېږي نتیک الجبري ابتدا یا بل مثال ته دقت وکړئ کچېرې ولیکو x منفي تقسیم پر x باندې دا هم یو نتیک الجبري ابتدا ده په خاطر دې چې هم صورت پولینوم ده او هم مخرج پولینوم ده نو وایو کله چې په صورت مخرج کې پولینوم شتون ولري د نتیک الجبري ابتدي په نامه یادیږي دریم غیر نتیک الجبري ابتدا غیر نتیک الجبري ابتدي کوم الجبري ابتدا ویل کی هغه الجبري ابتدا ته ویل کیږي چې د دوه پولینومونو خارجي قسمت په بڼه لیکلای نشو د دوه پولینومونو خارجي قسمت په بڼه لیکلای نشو لکه دقت وکړئ کچېرې ولیکو x د دویم جذر لاندې کچېرې د
x توان ته دقت وکړو د x توان دلته یو پر دوه کېږي یعنی جذر کته تبدیل کو یو پر دوه کېږي نو دلته د متحول توان کامل عدد نشو دا څه ډول الجبري پده ده غیر نتیک الجبري پده الجبري غیر نتیک الجبري پده په همدې خاطر دا ډول هم تعریفول شو هغه الجبري پده ده چې نه پولینومي وي نه نتیکه نو دې ته غیر نتیک الجبري پده ویل کی یعنی کله چې الجبري پده پیدا کړه چې نه پولینومي و نه نتیکه دا به غیر نتیک الجبري پده وي یا بل مثال ته دقت وکړئ کچېری ولرو 3x تقسیم پر وای د دویم جذر لاندې بیا هم په مخرج کې داسې متحول شتون لري چې توان کامل اعداد نه ده صحیح ده چې هم صورت کې پولینوم ده خو مخرج کې پولینوم شتون نه لري کنه دا چې x د دویم جذر لاندې توان کامل اعداد نه په دا هم په همدې ډول ده توان کامل اعداد نه ده نو دې ته وایو غیر نتیکه الجبري پده درې ډول الجبري پدې مو پیژندلې پولینومي نتیکه غیر نتیکه پولینومي الجبري پدې کوم دي کله چې د تورو توانونه کامل اعداد وي لکه څه ډول مو چې ولیکل درې د دریم دویم جذر لاندې ضرب x توان یو ده دویم ولیکل نتیکه الجبري پدې کوم ده کله چې p پر کیو شکل ولري دواړه پولینومونه وي یا داسې چې د پولینومونو خارجي قسمت په بڼه لیکل شو همي صورت کې پولینومي همي مخرج کې دریم غیر نتیک الجبري پده هغه الجبري پده دو چې د دوه پولینومونو خارجي قسمت په بڼه لیکلای نشو لکه څه ډول مو چې لومړی ولیکلو کچې ته یوازې x وای ته پولینومي الجبري پده وای کېدله لیکن چې دا د دویم جذر لاندې ده توان یو اشاریه عدد درسیانه کامل عدد نه ده نو دې ته موږ وایو نه غیر نتیکه یا کچېری دې ته دقت وکړئ کچېری په مخرج کې جذر شتون نه درلودله نو بیا به دا نتیکه الجبري پده دا چې مخرج کې توان جد متحول جذر لري نو د غیر نتیکه الجبري پده په نامه یادېږي الجبري پدو نوم گذري کچېری الجبري پده یو متحوله وي په دې ډول نوم گذاری کوو دقت وکای کچیر یوازې یا متحول ولري کیدای شي x متحول ولري یا y متحول ولري یا z متحول ولري نو لیکل شو چې apx په دې ډول لیکل شو یا apy یا apz په دې ډول لیکل شو یا په دې ډول لیکلای شو hx پرس که یوازې یو متحول ده ترڅو ښه پوه شئ hx نوم گذاری کوای شو fx نوم گذاری کوای شو gx نوم گذاری کوای شو px نوم گذاری کوای شو کچېری یوازې یو متحول درلودلو نو په دې ډول نوم گذاری کوالای شو hx fx gx او px کچېری داسې وه چې د متحولونو شمیرې دوه وو یعنی هم x هم وایو یا هم x هم زایټو په دې ډول نوم گذاری کولای شو د متحولونو شمیرې دوه وو فرض کړئ x وای ده نو لیکلی شو چې apxy یا hxy یا په دې ډول gxy په دې ډول نوم گذاری کولای شو یا pxy کچېری متحولونو شمیر دوه په دې ډول نوم گذاری کول شو کچېری متحولونو شمیر یوازې یو په دې ډول نوم گذاری کولای شو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسو راتلونکی درس زموږ او تاسو ان شاء الله پولینوم ده پولینوم چې کنکوري درس ده په دې کې ما کنکوري سوالونه هم راټول کړي دي لیادې ما وبسئ راتلونکی درس بنهایت زیات مهم ده په دې کې تاسو د حرفي الجبر اصطلاحات سره آشنا شئ د متحول څه په معنا ده ثابت څه په معنا ده الجبري حد څه ته وایي الجبري حد څو ډولونه لري د څه په اساس باندې سره یوځای کیږي یعنی ترکیب څه ده الجبري په دا څه معنا لري ترکیب د څه په اساس کیږي الجبري په دې ډولونه څه دي درې ډولونه دي
کله چې وغواړو الجبري په دا نومګذري کو که یو متحولي په دې ډول که څو دوه متحولي په دې ډول نومګذري کولی شو. انشاءالله د نن ورځې درس به تاسو یو څه زده کړي وي. راتلونکی درس پولینوم ده. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم.